أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آیت نمبر 122. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. دې آیت مناسبت په دې ځای کې علماو په مختلفو طریقو سره بیان کړی. اول کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د احد غزوې ته روان شو نو یو څه ځای راغی. اول 1000 کسان ول، بیا په دې 1000 کسانو کې 300 کسان عبدالله ابن ابی ابن سلول د منافقانو رئیس لدې سره بیرته ستانه شول او باندې دا خبر ځان ته وګرځوله چې دا نبی صلی الله علیه وسلم دا د کشرانو مشوره مني او د مشرانو نه مني. نو 300 کسان له جګړې نه له غزا نه راستانه شول او 200 کسان نبی علیه السلام سره لاړل. نو دغه 300 کسان داسې د نبی علیه السلام له مصاحبت انډیوالي نه راوګرځېدل، له جهاد نه راوګرځېدل او ځان ته یوه خبر بله خبر باندې جوړه کړه. نو دا هغه کسان شول چې دوی د الله غضب او غصې ته رجوع وکړه، او هغه کسان چې کوم نبی علیه السلام پسې لاړل هغوی سره ملګري شول هغه خلک ول چې دوی د الله تعالی د رضایت د خوشحالي تابعداري وکړه، د الله خوشحالي پسې روان شول. نو الله تعالی وایي دا دواړه برابر دي؟ نه، دا چېرته برابر دي؟ یو د الله غضب ته رجوع کړي او بل د الله تعالی رضایت پسې روان شوي، دا چېرته برابر دي؟ دا برابر نه دي. دویم د احد په میدان کې یو جماعت د مسلمانانو او بل د کافرانو. د کافرانو جماعت هغوی د الله غضب ته رجوع کړي وله، د وخت نبی سره مسلمانانو سره جنګېدل او دا نبی علیه السلام سره کوم کسان په میدان ول هغوی د الله تعالی رضایت ته رجوع کړي ول، د نبی علیه السلام په مصاحبت کې جهادونه کول، نو دوی د الله رحمت ته رجوع کړي ول. دا هغه برابر دي؟ نه، دا چېرته برابر دي؟ دا د دې آیتونو مناسبت د له مخکې سره. افمن آیا هغه کس اتبع هغه کسان اتبع چې دوی تابعداري کړې ده رضوان الله د الله تعالی د رضایت، دا هغه کسان ول کوم چې نبی علیه السلام سره احد ته تر آخره پورې روان ول. آیا دغه کسان داسې دي کمن لکه هغه کسان باء کومو چې رجوع کړې وه، باء یبوء بوءا په معنا د رجوع. آیا دغه کسان چې هغوی متابعت کړی وو د الله تعالی د رضایت، دا داسې دي لکه هغه کسان باء کومو چې رجوع کړې وه بسخط په غصې په قهر من الله له جانب د الله تعالی نه. دویمه معنا افمن اتبع آیا هغه کسان چې هغو متابعت کړی وو دي الله تعالی د رضایت، د الله په رضایت خوشحالي پسې روان ول، د احد په میدان د نبی علیه السلام خوا کې ولاړ ول. دا داسې دي کمن لکه هغه کسان باء کومو چې رجوع کړې وه بسخط په غصه من الله له جانب د الله تعالی چې هغه کافران ول د نبی علیه السلام مقابلې ته راغلي ول. بیا دا ظاهرا استفهام شو، په اصطلاح جمله سؤالیه شوه، خو دا استفهام لپاره د انکار ده. الله داسې نه داسې له موږ تاسې نه تپوس کوي چې دا کسان لکه هغه کسان داسې دي، دا تپوس نه ده، دا انکار ده. نه نه، دا چېرته برابر دي؟ هغه چې د الله په رضایت پسې روان وي هغه چېرته برابر دي له هغو سره کوم چې د الله لوی غضب ته رجوع کړي؟ دا بالکل نه دي برابر. داسې تعبیر په قرآن کې ډېر راځي. په دې تعبیر کې مطلب دا چې مخاطب په خپله انکار وکړي. لکه بل ځای وایي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا برابر دی هغه کسان چې هغوی پوهېږي علم لري او هغه چې هغوی علم نه لري؟ عالمان و جاهلان برابر دي؟ ظاهرا د دې استفهام ده
خو الله تعالی سوال کوي، تپوس کوي، خدا سوال او تپوس نه دا انکار ده. یعنی تو وایې چې برابر نه دي، رښتیا دا خور سړی وایي. تاسو لاړ شئ په بازار کې وګورئ، یو لوی سپیشلیسټ وي، ډاکټر وي، حکیم وي، طبیب وي، لوی تعلیم والا وي، او بل په خاورو خبر نه وي. دا دواړه برابر دي؟ نه، هېڅوک هم نه برابر وي. نو دلته هم داسې ده. نو دا کسان چې د الله په رضایت پسې روان دي، او هغه کسان چې د الله لوی غضب کې رجوع کړي، دا برابر نه، دا هغسې نه دي، دا لوی فرق لري. ومأواه، مأوا دا اسم ظرف ده، په معنا د ځای د واپس کېدلو، جای د ګرځېدلو، مرجع جای بازگشت. ومأواه او مرجع د دې کسانو دا کوم چې د الله غضب ته رجوع کړي ده، جهنم د دې د واپس کېدلو جای، د دې مرجع جای بازگشت ایشان جهنم می باشه. وبئس المصير او ډېر بد ځای د ورتللو دی دا جهنم. بئس دا فعل ذم سو په معنا دی بد، المصير جای دی ورتللو، جای بازگشت، جای مرجع دا به فاعل سی، مخصوص به ذنب محذوف سی. وبئس المصير هو او ډیر بد ځای دی ورتللو دا هو دغه جهنم، بسیار بد جای بازگشت است امی جهنم. هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون. مخکې وویل وای آیا دغه کسان چې د الله په رضایت پسې روان دي او دغه کسان چې د الله لوی غضب کې رجوع کړي ده، دا یو شان دي؟ نه دي. اوس الله تعالی وایي هم دغه مؤمنان او دغه د الله غضب څخه پیښ شوی ده درجات، دا هم به مبتدا سي، درجاتون به خبر سي، بیا به په دې کې تقدیر د مضاف سي، ذو درجات. دغه مؤمنان او کافران دا برابر نه دي. هم ذو درجات دا د الله تعالی په نزد مرتبو خاوندان دي. مؤمنان خاصی مرتبه لري په جنتونو کې، جهنميان هغه خاصی مرتبه لري په دوزخونو کې. دا کدا د هم ضمیر من تبع رضوان الله او من باع بسخط من الله دواړو تراجی کو. بیا بل درجات نه درجات د جنت او د جهنم واخلو. هم دا مؤمنان او دا کافران ذو درجات د خاوندان مرتبو دي عند الله. مؤمنان په جنتونو کې درجه لري، کافران په جهنم کې مرتبه لري. په جهنم کې مرتبه دي. په جهنم کې داس نه دي چې ټول کافران په یو ځای کې پراته دي. نه کوم چې لوی کافر دي هغه په غټ جهنم کې، کوم چې کمزوري هغه په کمزوري جهنم کې. لکه منافقین به فی الدرک الاسفل من النار، هغه به د جهنم له ټولو نه په هغه زوره کنده کې. او ابو طالب د نبی علیه الصلاة والسلام تر کوم چې ټول عمر د نبی علیه الصلاة والسلام خدمت وکړ، هغې دفاع وکړه، خو ایمان یې را نه وړ په آخر وخت. بس دا ایمان هم د الله تعالی رحمت او فضل باندې کېږي، دا د بنده په کوشش باندې نه کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر ورته وویل چې ایمان راوړه، وایي ما په دې وخت کې کلمه ووایه، زه به د آخرت په ورځ تا ته ګواهي وایم، خو ده ونه ویله، همداسې په کفر کې مړ شو. په حدیث شریف کې راځي وایي ان اهون الناس عذابا رجل، وایي تر ټولو نه کمزوری سړی په اعتبار د عذاب هغه یو داسې کس ده چې د ده دغه چپړي دا به د اور وي، لا چپړو نه به سر ماغزه ایش شي، جوش کوي، او دی به ګمان کوي سلمانه هېڅوک لوی عذاب کې نه ده، او حال دا د عذاب به تر ټولو کمزوری. دا دغه ابو طالب خوارکی به ځکه ایمان یې نه ده راوړی، د ده تر ټولو کمزوری عذاب وي. نو جهنم کې هم درجې دي، لکه جنت کې درجې دي، جهنم کې هم داسې درجې دي. نو هم دا مؤمنانو کافران د خاوندان د مراتبو دي عند الله په نزد الله تعالی. دویمه توجیه داسې کوي دا د هم ضمیر صرف من تبع رضوان الله ته راجع کوي. هم دغه کسان چې هغه د الله تعالی د رضایت تابعداري کوي، درجات د خاوندان د مرتبو دي عند الله. دا کوم چې د الله په رضایت پسې روان دي دوی اصحاب د درجو دي د الله په نزد باندې په جنتونو کې. درېیمه توجیه داسې کوي هم دا راجع که صرف دا من باع بسخط الله، دا کوم چې د الله غضب ته رجوع کړي دا د الله په نزد باندې خاصې درجې لري. په جهنم کې د دې خاصې مرتبې دي، بعضې به په لوړو مرتبو د جهنم کې، بعضې په ټیټو مرتبو.
والله بصیر بما یعملون الله تعالی بینا دی، الله تعالی علم لري په هغه څه باندې یعملون چې دا انسانان کوي، که ښه اعمال که بد وي. لقد من الله علی المؤمنین. دې آیت مناسبت موږ تاسې مخکې پرون سبق کې وویل فبما رحمت من الله، چې دا د احد غزوه کې ډېرې داسې خبرې وشوې چې د هغو خبرو له وجې باید نبي علیه الصلاة والسلام صحابه ورته غوسه کړې وای، سرزنش یې کړی وای، تهدید یې کړی وای او دوی یې سم برابر کړي وای. اول دا له احد نه چې مخکې مشوره کېدله، نبي علیه الصلاة والسلام د دې خلکو د مشورې په حساب باندې له مدینې منورې نه راووتل. نو دلته باید صحابه وله اول نه خبر نبي علیه الصلاة والسلام ته پرېښودلی وای چې یا رسول الله ته د الله رسول یې تا ته وحیه کېږي، بس ته څه وایې موږ یې منو، زموږ مشوره بالکل تا باندې ضروري نه ده. دا یو. بیا چې هلته د احد میدان ته لاړل، 50 کسان د غونډۍ په سر ودرولي ول، په هغې کې 9 راکوز شول او نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویلي و چې تاسې به راکوزېږئ نه، هله به راکوزېږئ چې د ما مکس درسي او تاسې ته ووایي چې راکوز شي، بیا به راکوزېږئ، تر هغې به نه راکوزېږئ. او هغوی بیا امره بېرته راکوز شول. دا او د دغو راکوزېدلو له وجې نه هغه ګټلی جګړه، هغه ګټلی میدان په شکست بدل شو. دا خلک سخت د سرزنش مستحق ول. دا دویم. دریم، کله چې جګړه جوړه سوله، شکست جوړ شو، نو بیا صحابه ورته پکار و چې د نبي علیه الصلاة والسلام شاوخوا را ټول سوي وای، لوګونه یې دفاع کړي وای، هغه یې ساتلی وای. په دې کې بعضې غره ته وختل، بعضې مدینې ته لاړل، بعضې دومره لرې لاړل چې 3 ورځې وروسته راغلل. نو دغه صحابه ورته یو سرزنش یو تهدید پکار و. خو نبي علیه الصلاة والسلام د احد له غزوې نه وروسته هېڅ چا ته هېڅ ونه ویل، بس صرف دا آیتونه یې ورته واورول د دې د تعلیم په خاطر، د دې د پوهېدلو د اصلاح په خاطر. نور غصه، لانجې، سرژنش، تهدید دا یې اوس سره هم ونه کړل. الله تعالی اوس ورته وایي او مؤمنانو الله لوی رحم در باندې کړی چې داسې نبي په تاسې کې را پیدا کړو. تاسې له دې ته خوشحاله نه یاست؟ تاسې څومره کارونه تاسې له لاس نه وسو په احد کې، له تاسې نه څومره خطاګانې وسولې، بیا هم دا نبي تاسې ته څه نه وایي. لوی رحم الله در باندې کړی دی. لقد من الله علی المؤمنین. من یمن منن په معنا د احسان. یقینا الله تعالی لوی احسان کړی په مؤمنانو. اذ بعث فیهم رسولا، کله چې راولېږل په دوی کې یو پیغمبر، من انفسهم، د دوی له خپل مابین نه، د دوی له منځ نه، د دوی په شان یو بشر، یو قریشي، یو عربي، داسې پیغمبر یې د دې په مابین کې را مبعوث کو. دا د الله تعالی خصوصي رحم ده په دوی باندې. یتلو علیهم، هغه پیغمبر داسې پیغمبر ده، یتلو تلاوت کوي په دوی باندې آیاته، د الله تعالی آیاتونه، ویزکیهم، او دا د مؤمنانو صفایي کوي. زکا یزکی تزکیتا، صفایي د مؤمنانو صفایي کوي، لغلطو اخلاقو، لغلطو آدابو، لشرکیاتو، لبدعاتو، لخرافاتو. ویعلمهم، او دوی ته تعلیم کوي، الکتاب، د آسمانی کتاب د قرآن، والحکمت، او دوی ته تعلیم کوي الحکمت، د شرعي احکامو، الحکمت د حدیثو. وان کانو، او یقینا ولدوی، من قبلو، مخکې له راتلو د پیغمبر نه، لفی ضلال مبین، دی ول په ګمراهي مبین واضحه کې. دلته د نبی علیه الصلاة والسلام 4 صفته ذکر کړل. اول، یتلو علیهم آیاته، تلاوت کوي په دې مؤمنانو باندې د الله تعالی آیاتونه. دویم، ویزکیهم، او د دوی صفایي کوي، د دوی تزکیه النفس کوي. زکا یزکی، تزکیه، صفایي. دریم، یعلمهم الکتاب، دوی ته تعلیم کوي د آسمانی کتاب، لدینا قرآن مراد دی. والحکمت، دوی ته تعلیم کوي د حکمت. دا مې دیم څلور. څو خبرې شوې؟ په دې هر یو کې دا یو شرعي علم ته اشاره ده چې دا نن سبا دا علما او مدرسین په هغې کې مشغول دي. یتلو علیهم آیاته، نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ورته تلاوت کوي د الله تعالی آیاتونه. دا دغه قاری صاحبان، دا استادان سي
ماشومانو ته قاعده وایي، الف لام میم وایي، اول سپاره دویمه سپاره حفظ القرآن، دا دغه شعبه ده. نبی علیه السلام به همداسې صحابه ورته قرائت ورښودل، تلاوت پې ورښودل. ووایه قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، ووایه الحمد لله رب العالمین. دا تلاوت قرآن، دا د نبی علیه السلام وظیفه وه. ویزکیهم، او د دوی صفایي د نفس کوي. په صحابو کې له اسلام نه مخکې غلط عقاید ول، شرکیات ول، کفریات ول، بدعات ول، خرافات ول. نبی علیه السلام له دغو صفاتو نه د دې صفایي وکړه. دا تزکیة النفس سو، د نفس صفایي سو. علم الاخلاق سو، په صحابو کې ایمان را پیدا کو، تقوا، پرهیزګاری، جوادت، محبت، اخلاص. بالمقابل شرک، کفر، بدعات، بخل، کینه، حسد، دا یې له زړونو ورته لرې کړل. نن سبا دې ته علم الاخلاق وایي، تزکیة النفس وایي، علم التصوف وایي. دا د تزکیة النفس ده. ویعلمهم الکتاب، او نبی علیه السلام به صحابو ته تعلیم د دې قرآن کول. دا د علم التفسیر چې دا علما یې کوي په مدرسو کې، د روزې په میاشت کې، د کال په درسو کې، د تفسیر درسونه دي په جماعتو کې. دغه به نبی علیه السلام داسې د صحابو ته تعلیم د قرآن کول. دا دریم. څلورم والحکمت، او نبی علیه السلام به تعلیم د حکمت کول. حکمت کې دوه تفسیر راغلي. یو تفسیر راغلی ده علم الاحکام. نبی علیه السلام به صحابو ته احکام ورښودل چې دا فرض ده، دا واجب ده، دا حرام ده، زنا حرام ده، غلا حرام ده، لمونځ فرض ده، روزه فرض ده، زکات فرض ده. احکام به یې ښودل. علم الفقه، علم الحلال والحرام. له حکمت نه دا مراد ده. دویمه معنا د حکمت علم الحدیث. نبی علیه السلام به صحابو ته علم الحدیث ورښودل. لکه دا نن سبا علما وایي په وړه دوره کې احادیث دي، په لویه دوره کې احادیث دي. نور په جماعتونو کې داسې استادان د سهار له لمانځونه وروسته، د ماسخوتن له لمانځونه وروسته د احادیثو درسونه کوي. دا د حکمت سو، دا د حکمت دوه معنا. نو په دې آیت شریف کې پنځو علومو ته اشاره وشوه. څو علومو ته؟ تلاوت د قرآن، تزکیه صفایي د نفس، له بدعات و خرافات و له غلطو اخلاقو، تعلیم القرآن، علم التفسیر، تعلیم الحکمت، حکمتنا علم الحلال والحرام کی، علم الفقه جن مراد کی، یا لحکمتنا حدیث مراد کی، علم الحدیث. پنځه علوم شول. وإن كانوا، یقینا والله صحابه کرام من قبل لدی بعثت نبی علیه السلام نوران دی، لدینا مخی لخامخا دوی لفی ضلال پا گمراهی مبین ښکارا. نو چې الله داسې پیغمبر پکې را پیدا کړو چې دوی ته دا پنځه علوم ور زده کړل. دا یقینا د الله تعالی یو لوی رحمت ده. لقد من الله علی المؤمنین، دا الله په دې مؤمنانو لوی رحم کړی ده. او دا یقیني په موږ تاسې باندې لوی نعمت دی الله تعالی دغه پیغمبر ده او دغه دین ده چې الله تعالی موږ تاسې ته راکړی. عزتمندو تاسې نن سبا د سوچ وکړئ له ځان سره، یا داسې یو چا ته کینی چې هغه داسې جهان ګشتی، سفرونه یې ډېر کړي، امریکې ته، چاینا ته، یورپ ته، ملکونو باندې ګرځېدلی را ګرځېدلی. تاسې بل چېرته وګورئ چې په بل دین کې داسې تعلیمات شته؟ د ځمکې په مخ نور ادیان نشته د ګوري، نور ختم شوي دي، برای نام پاته دي. یهودیت هسې یو نوم ده، نصرانیت یو نوم ده. د هغوی داسې جماعتونه، پنځه وخت لمنځونه، داسې قرآن، داسې حدیث، داسې حلال، داسې حرام، داسې مسائل دا نشته. د هغو ادیان ختم کړي. دا د نبی علیه السلام د الله خصوصي احسان ده چې د نبی علیه السلام په بعثت کې موږ تاسې کړی او دا دین پاته ده. تر همدې چې پورې بس ده. د دې آیاتونو درس و عبرت موږ تاسې ته دا سو کوم کسان چې د الله تعالی په فضل و په رحمت پسې روان دي هغه و ګمراهان دا برابر نه دي. دا مؤمنان د الله تعالی په نسبت باندې لوړ لوړ مراتب لري. او بل عزتمندو دغه د نبی علیه السلام بعثت په موږ تاسې کې او داسې نبی علیه السلام دا پنځه علوم موږ تاسې ته پرېښودلي دي. د قرآن په ناظره زده کړه، تزکیة النفس، علم الاخلاق، د قرآن تفسیر و ترجمه، علم الحلال والحرام، علم الفقه او علم الحدیث. دا پنځه علوم دا یو لوی رحمت ته چې الله تعالی په دې امت باندې کړی دی نبی علیه السلام په بعثت سره. موږ باید دغه نعمت حاصل کو. دا د دنیا له ټولو نعمتونو نه لوی نعمت ته، لوی فضیلت ده.
او لدین مخکې یقینا د انسانیت په لور ګمراهي کې و الله دې د نبي علیه الصلاة والسلام په فضل سره دوی له دې ګمراهي نه راوویستل تر همدې چې پورې بس سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. یا الله خدا ترجمه او تفسیر خپل حضور ته قبول او منظور کړي. که څه زیادت او نقصان شوی یا الله ته معافي راته وکړي. یا الله دې نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کړي. یا الله له هغو بندګانو نه موږ ګرځوي چې تا د رضایت او شریعت مطابقت کوي. یا الله له هغو کسانو نه مه ګرځوي چې تا په هغو باندې غصه او غضب شوی. یا الله د نبي علیه الصلاة والسلام د ښایسته دین ښایسته تعلیمات هم نصیب کړي. د نبي علیه الصلاة والسلام په سنت او په شریعت هم برابر کړي. د دنیا او د آخرت سعادت هم نصیب کړي. حاضر جماعت ته یا الله مغفرت او رحمت دې وکړي. کورونو کې موږ تاسې خپلوان دوستان مریضان الله تعالی دې ټولو ته صحت عافیت ور نصیب کړي. بندیانو د اسلام ته دعا وکړي الله تعالی دې حافظ ناصر شي. الله تعالی دې په خیر او عافیت سره له قیدونو او له جیلونو نه را خلاص کړي. د کابل حکومت والا د بندیانو د اعدام ارادې لري الله تعالی دې په خپلو ارادو کې مات کړي. الله تعالی دې ذلیل نابود کړي. الله تعالی دې له خپلو بادارانو سره تباه نیست برباد کړي. الله تعالی دې د مسلمان مجاهدین د دې له قید و بند نه نور چېرته ظالمانو یو ځای بل ځای بندیان کړي. الله تعالی دې په خیر او عافیت سره خپلو کورونو ته راولي. الله تعالی دې د کورونو اهل بیت کې پلرونه میندې ورونه دوستان بچان په باندې خوشحاله کړي. الله تعالی دې کافران ذلیل نیستا تباه برباد کړي. یا الله څوک چې تا د دین خدمت کوي هر څوک وي هر چېرته وي ته حافظ ناصر مددگار شي. ته په مالونو عمرونو کې خیر او برکت واچوي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى